بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیا هم وینډوز 8 کلاس ته خره خلاص په دې هیله چې راته روغ جوړ او د صحت کلمو پرتن وي. په نننۍ ویډیو کې زموږ د بحث موضوع د سٹارټ منیو موضوع ده چې آیا څنګه کولی شو موږ د سٹارټ منیو په سیټینګ کې د خپلې خوښې تغییر راولو. نو زه د عملي کار په طرف عملي کار ته د تګ لپاره لومړی راځو په سٹارټ یا سٹارټ بټن باندې رائټ کلیک کول، هغې وروسته سیټینګز انتخابوو. نو د نن ورځې موضوع به انشاءالله دغه تر بحث لاندې نیسو. لومړی سٹارټ منیو سټایل. زموږ د سٹارټ منیو دغه ډول یا دغه نمونه یا دغه سټایل چې آیا موږ څنګه کولی شو دغه شکل یا دغه سټایل یا دغه ډول موږ بدل کړو. نو دې ځای کې تاسو ته درې سټایلونه درکړي دي، تاسو کولی شئ هر یو له دې ځای انتخاب کړئ او دې ځای کې بیا کتلی شئ. نو ما لومړی ورته کلاسیک سټایل انتخاب کړو، دغې پریویو دی، په دې ځای کې په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ او دې ځای کې هم کتلی شئ. او دوهم که تاسو دغه انتخاب کړئ دا بیا په دې شکل ښکارېږي، او که چېرته دغه انتخاب کړئ دا بیا په دې شکل تاسو ته ښکارېږي. نو تاسو چې کوم یو خوښې سټایل و تاسو هغه یوازې ورته چک کړئ او له هغې وروسته اوکې باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به هماغه په سټارټ منیو کې ښکارېږي. نو زه ورته وینډوز 7 سټایل انتخابوم. اوس راځو انیبل سٹارټ بټن ته. آیا دغه بټن غواړي ښکاره دې شي او که دې نه ښکاره کېږي؟ اوس ښکاره دی، چک لګېدلی دی، که نه یې غواړي چک لرې کړه نو سټارټ بټن به له دې ځایه ورک شي. که دې غوښتلو له هغې وروسته بیا هم چک ولګوه. آیا د دې سټارټ بټن کوم ډول غواړي؟ ایرو د یو ډول شو، کلاسیک د بل ډول شو، او د کاسټم له لارې ته کولی شي په د کاسټم په انتخاب سره پیک ایمیج باندې کلیک کوه او له هغې وروسته ته ورته کولی شي د خپلې خوښې انځور راوړي او هغه انځور به تا ته په د سټارټ بټن په ځای ښکارېږي. نو له هغې وروسته بیا اوکې بټن باندې کلیک وکړئ. راځو دوهمې برخې ته. بیسیک سیټینګز برخه کې زمونږ کوم کار چې دی د لیفټ کلیک او همدارنګه شیفټ وینډوز بټن پورې تړلی دی چې آیا که چېرته موږ په سټارټ بټن باندې لیفټ کلیک وکړو، که چېرته موږ وینډوز بټن پریس کړو یا که چېرته موږ شیفټ بټن له وینډوز سره په یو ځای پریس کړو، کومې کړنې ترسره کېږي. لومړی تاسو په دې ځای کې لیدلی شئ دا یو دوه اپشن یې درته کوم. نور ځو دغه مهم سیټینګ تر بحث لاندې نیسو. مهم ټول مهم دی، خو بیا هم دغه تاسو په خپله کولی شئ، اسان دی، دومره ستونزمن نه دی. لومړی لیفټ کلیک. کله چې زه په سټارټ بټن باندې لیفټ کلیک وکم، که چېرته زه ورته دغه اپشن انتخاب کم، دغه بټن ورته انتخاب کم، نثینګ په دې معنی چې که چېرته زه په دغه بټن باندې کلیک وکم هیڅ عمل دې نه ترسره کوي. او که چېرته زه ورته کلاسیک سټارټ منیو انتخاب کم، نو که چېرته زه کلیک په وکم نو دې ته کلاسیک سټارټ منیو بیا موږ ته دغه ښکارېږي. که چېرته زه ورته دغه انتخاب کم نو بیا به په دې ډول موږ ته ښکارېږي. نو اوس راځو دوهم برخه ته، شیفټ او پلس کلیک اوپنز. کله چې زه شیفټ بټن د خپل کیبورډ نه ونیسم او دې باندې کلیک وکم، آیا موږ ته دې څه ښکارېږي؟ دغه سټارټ سکرین ښکاره شو. که چېرته نه غواړئ چې موږ ته د کلاسیک سټارټ منیو ښکاره شي نو دا ورته انتخاب کړه او له هغې وروسته شیفټ بټن او کلیک، نو بیا به موږ ته دغه سټارټ منیو ښکارېږي. او که چېرته سټارټ سکرین غواړئ بیا دا ورته انتخاب کړه. نوثینګ که چېرته هیڅ هم نه غواړئ. نو راځو دغه که چېرته موږ وینډوز بټن ته فشار ورکړو آیا کوم ډول عمل کړنې ترسره کېږي؟ تاسو کولی شئ دغه په خپل کمپیوټر کې یو چک کړئ او ویې ګورئ. اوس راځو شو ریسنټ اور فریکوینټ پروګرامز ته چې آیا که چېرته زه په دې سټارټ یا سټارټ بټن باندې کلیک وکم آیا دغه پروګرامونه دې موږ ته ښکارېږي او که دې نه ښکارېږي؟ که چېرته دې غوښتل چې ښکاره دې شي نو دغه دوه اپشن یې لري، دواړه د دې وظیفه لري تر څو تا ته دغه پروګرامونه ښکاره شي. او که چېرته دې نه غوښتل نو ډونټ شو انتخاب کړه، ته بیا دغه پروګرامونه په دې ځای کې نه ښکارېږي. دغه پروګرامونه دي چې په د ریسنټ وخت کې ته هغه خلاص کړي وي، هغو کې دې کار کړی وي، نو هغه ته په دې ځای کې ښکارېږي. یا مقصد بار بار فریکوینټ ته هغه استعمال کړي نو هغه به ته په دې ځای کې سټور کېږي، ښکارېږي به. که دې غوښتل نو یو له دغو دوو انتخاب، که دې نه غوښتل ډونټ شو انتخابولی شئ. نو ډونټ شو سره نه ښکارېږي. که چېرته زه ریسنټ پروګرامز چک ولګوم نو له هغې وروسته ما ته دغه څنګه کېږي، ښکارېږي به. له هغې وروسته راځم بله برخه چې دی شت ډاون کمانډ ده چې آیا موږ ته دې په سټارټ منیو کې دغه شت ډاون ښکاره شي او یا که نه دې ښکارېږي. که ښکارېږي آیا شت ډاون دې ښکاره شي، که له دې نه موږ بل هم ورته انتخابولی شو. نو اوس په ډیفالټ کې تاسو ګورئ چې شت ډاون انتخاب دی، ته کولی شئ ورته نان انتخاب کړئ چې موږ ته د شت ډاون بټن هیڅ نه ښکارېږي. او که چېرته دې غوښتل چې شت ډاون دې ښکاره شي شت ډاون ورته انتخاب کړو. که چېرته دې لاګ اف غوښتل نو تاسو کولی شئ د خپلې خوښې بټن په دې ځای کې دلته انتخاب کړئ او په دې ځای کې بیا تاسو ته ښکارېږي. زه ورته شت ډاون انتخابوم، تاسو ورته هر یو کولی شئ ورته انتخاب یې کړئ. دغه مینیو ډیلی دغه څه وظیفه لري؟ دې دنده دغه دی. زه اوس راځم سټارټ بټن ته، په دې باندې درېږم. آیا زما ودرېدل په دې بټن باندې څومره زرې موږ ته دغه جمپ لیسټ ښکاره شو؟ که چېرته ته ورته دغه وخت لږ اوږد کړې، زه ورته 50,000 MS ورکوم. نو دغه زه اوس ګورم چې آیا زه دې ځای ته راځم او درېږم، آیا موږ ته به
تر څومره وخت پورې موږ دلته ولاړو او موږ ته بیا دغه جمپ لیست ښکارېږي نو زه مجبور یم چې تر 50,000 MS پورې زه ورته انتظار وکړم نو هغې وروسته بیا موږ ته دغه جمپ لیست ښکارېږي تاسو اوس ولیدلو چې ما ورته ډېر انتظار وکړ اوس به موږ ته بیا بل جمپ لیست ښکارېږي بیا تاسو لیدلی شئ په دې ځای کې زه راځم دغه د زما انتظار اوس تاسو ګورئ 15,000 MS چې پوره کېږي بیا موږ ته ښکارېږي نه شو ښکاره اوس ښکاره شولو او که چېرته دا ورته وخت زه کم ډیفالټ 400 MS دی نو تاسو اوس دغه هم لیدلی شئ ډېر زر به موږ ته څنګه کېږي ښکارېږي به اتومات دغه دی ښکاره شولو له هغې وروسته راځو شو سرچ باکس آیا دغه سرچ باکس د موږ ته ښکاره شي او که دې نه ښکارېږي په دې ځای کې اوس ورته نو سرچ باکس انتخاب شوی دی نو ځکه سرچ باکس دې ځای کې نشته زه ورته وایم چې اکسس نارملی زه ورته انتخابوم نو په اتومات ډول به دې ځای کې څنګه کېږي دغه ډایرکټ موږ ته انتخاب شوی دی بغیر د دې نه چې موږ راشو په دې ځای کې کلیک وکړو نو موږ ته په اتومات ډول سرچ باکس سلیکټ شوی دی یوازې موږ پکې کولی شو لیکل پکې وکړو او که چېرته ورته وایي چې نه سرچ باکس دې اکسس شي خو زه چې کله ټیپ بټن پریس کړم بیا دې موږ سرچ باکس ته اکسس پیدا کړو نو زه ورته دا انتخابوم اوس تاسو کولی شئ تاسو مستقیم ډول سرچ نشئ کولی ځکه کرسر پر دې ځای کې نشته اوس د ټیپ بټن ووهه له هغې وروسته ته کولی شئ سرچ باکس ته راشئ او یا داسې ته هم کولی شئ چې راشئ په دې ځای کې کلیک وکړئ دغو دوو طریقو نه ته ګټه اخیستلی شئ موږ ورته اکسس نارمل انتخابوو له هغې وروسته راځو دې چیک باکس ته د دې چیک باکس دنده دغه ده لکه څنګه چې موږ په دې ځای کې دغه آپشن استعمال کړلو نو په همدې ډول د دې چیک باکس دنده هم ده چې آیا ته غواړې چې سټارټ بټن دې ښکاره شي او که نه که دې نه غوښتلو چیک لرې که اوکې که سټارټ بټن به له منځه لاړ شو که دې غوښتلو واپس چیک باکس آن کړه سکیپ میټرو سیټینګ که چېرته دغه چیک لرې کې او اوکې کې نو که چېرته ته خپل کمپیوټر ریسټارټ کې یا په لومړی ځل ته خپل کمپیوټر چلانوې آیا میټرو سکرین د تا ته ښکاره شي او که دې نه ښکارېږي اوس موږ ورته ویلي دي چې ښکاره دې شي میټرو دې سکرین ته وایي مخکې د دې نه چې ته ډیسکټاپ ته لاړ شي تا ته به لومړی یو ځل دا سکرین ښکارېږي له هغې وروسته به ته به دې ځای باندې کلیک کوې بیا به ته ډیسکټاپ ته ځې او که نه غواړې نو ته کولی شې چې دغه چیک لرې کې اوکې کې نو ته بیا د دغه میټرو سیټینګ نه خلاص شوې په مستقیم ډول به ته یوزر ته داخلېږي او له هغې وروسته به ډیسکټاپ ته ځې بیا دغه سټارټ سکرین چې دی دغه به ته بیا له دې سټارټ سکرین څخه به ته بیا نه مخامخ کېږې نو که چیک لګوې چیک ولګوه تا ته بیا ښکارېږي او که چیک نه لګوې به تا ته نه ښکارېږي راځو اوس سکین ته سکین په دې برخې پورې تړلی دی چې آیا موږ د سټارټ منیو سکین دی په کوم ډول وي نو تاسو په دې ځای کې لیدلی شئ نو سکین نه ورکوئ مختلف سکینونه دي اوس سکین ترې لرې شولو که چېرته سکین غواړئ کلاسیک سکین دی ګورئ په دې ځای کې انځور هم شته دی د یوزر پروفایل عکس هم ورته راوړلی شئ وینډوز 8 دغه بیا بل سکین شولو همدارنګه ورته دغه هم انتخابولی شئ وینډوز ایرو په دې کې لیدلی شئ او کوم تغیرات چې تاسو راوستل په ریسیټ سکین باندې کلیک وکړئ ټول تغیرات بیا عادي حالت ته لاړ شي نو زه ورته کلاسیک سکین استعمالوم شو یوزر پیکچر آیا دغه یوزر پیکچر دې ښکارېږي که نه که نه یې غواړئ چیک ترې لرې کړه نو اوس یوزر پیکچر ختم شو که غواړئ چیک ولګوه همدارنګه کولی شئ دغه آیکن کوچني غواړئ او په کوم ډول یې غواړئ که چېرته کوچني غواړئ نو چیک ولګوه که یې نه غواړئ چیک ترې لرې کړه همدارنګه ته کولی شئ د خپلې خوښې سیټینګ پکې برابر کې راځو اوس کسټمایز سټارټ منیو ته راځو دغه برخه تاسو ګورئ په دې سټارټ منیو کې په دې ساحې پورې تړلی دی اوس راځو یو څو طریقه کوو تاسو بیا کولی شئ ټول سټیپ بای سټیپ یو وکړئ او تغیرات په خپل کمپیوټر کې وګورئ لومړی یوزر فایلز آیا دغه یوزر انزیرکس راځي په نوم کوم یوزر چې دی آیا دغه یوزر دا فایلونه دي په کوم ډول موږ ته ښکاره شي تاسو ګورئ ډسپلی از منیو په دې معنا کله چې یوزر فایل ته راشم دې ځای باندې چې ودرېږم تاسو ګورئ چې په دې کې موږ ته فایلونه ټول ښکاره شول که چېرته نه غواړئ چې نه دې ښکارېږي نو ته دې ځای کې خوښه لرئ ډونټ ډسپلی دس آیټم بلکل به لومړی اپشن کې یوزر فایلز له دې ځای ختم شي اوس ګورئ چې یوزر فایلز نشته که چېرته یې غواړئ از لینک نو لینک په دې معنی چې ته به په دې باندې اوس کلیک کوې په دې باندې به کلیک کوې ته به یوزر فایلز ته ځې که یې چې نه زه کلیک نه کوم باید ما ته د منیو په شکل ښکاره شي نو ته ډسپلی از منیو انتخاب کړه له هغې وروسته په دې ځای کې ته اوس لیدلی شي یوازې ودرېږه تا ته به د یوزر فایلز ټول ښکارېږي همدارنګه ډاکومنټس لایبرري په دې پورې تړلی دی اوس از لینک دی لینک موږ مخکې وو چې باید په دې باندې کلیک وشي همدارنګه ته یو په خپل کمپیوټر کې چیک کولی شي دا چې تاسو ګورئ ویډیو لایبرري ډونټ ډسپلی دس آیټم اوس ویډیو لایبرري په دې ځای کې نشته ته کولی شئ دې باندې کلیک وکړئ ورته وایئ چې ډسپلی از لینک انتخاب کړه راشه دې ځای ته اوس تاسو دغه دی ولیدلو چې ویډیو لایبرري هم ښکاره شو او که چېرته یې نه غواړئ نو ډونټ ډسپلی اوس راځو لاندې په دې ځای کې دغه کمانډ چې دی کله چې تاسو په خپل کمپیوټر کې په سټارټ منیو کې د رن کمانډ نه و نو تاسو
کولای شي له دې ځایه ورته رن هم راوړئ. دغه انتخاب کوئ. که چېرته ډونټ ډسپلی و نو اوس به دغه نه ښکارېږي، او که چېرته نه و د ستاسو په سټارټ منیو کې نو تاسو له دې ځایه کولی شئ ورته دغه اپشن ډسپلی باندې کلیک وکړئ، ورته انتخاب یې کړئ، نو تاسو به په دې ځای کې رن هم څنګه شي ښکاره به شي. نو دغه و د سټارټ منیو اړوند سیټینګ، د سټارټ منیو اړوند د خپلې خوښې تغیرات، او انشاءالله کومه ستونزه به نه وي. درس بیخي اسان دی. له دې ځایه شو آل سیټینګ دی. دغه موضوعات به ډېر پراخ دي، نو موږ نه غواړو چې د ویډیو لینک زیات شي. دغه موضوع نوره په همدې ځای پای ته رسوو. که درس کې کومه ستونزه وي له موږ نه بیا هم پوښتنه کولی شئ، ما سره تماس نیولی شئ. تر بیا ښې چارې، الله مو مل شه.